دغه وجه ده چې زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته چې هر مشکل راغلی دی یا د هر مشکل خطره ده خطره، نو د الله نبی بل کار دومره په اهتمام سره نه دی کړی څومره چې دعا کړې ده. تاسو وګورئ کله چې د بدر خطرناکه موقع راغله چې زر کافران د 314 مسلمانانو په مقابل کې جنګېږي، د مؤمنانو سوچ او فکر دا و چې زر کافران دي او موږ خو ډېر کم یو، نو موږ به دلته هلاکېږو تباه کېږو. د الله نبي صلی الله علیه وسلم دپاره یو عریش سفر جوړ کړ او په هغه سفر کې دی ودرېده او دعا یې کوله، یا الله ما سره چې د نصرت کومه وعده کړې ده یا الله هغه پوره کړي. رب العالمین دا وړه ډلګۍ ده که نن دا تباه شي په مقدس ځمکه به د عبادت ونشي. د الله نبي په دې دعا کې دومره مستغرق شو چې هغه د اوږو مبارکو نه څادر وغورځېدو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وتراله او وی فرمایل چې حسبک مناشدتک ربک، اے د الله رسول رب سره چې د څومره مناجات او څومره دعاګانې وکړې دا بس دی. وګورو دعا وشوه، الله څه وکړل؟ هغه 314 مجاهدین الله په دغه زرو کفارو باندې غالب کړل. لیهلک من هلک عن بینه ویحیا من حی عن بینه. او یا کسان سرداران د کفارو مردار کړل، قریبی بدر ته ورغورځول، او یا یې قیدیان ونیول. الله یو تاریخي فتح ورکړه مسلمانانو ته، یوم الفرقان باندې دغه ورځ مسما کړه شوه. ځکه دلته الله حق د باطل نه ډېر جدا کړ. همداسې د احزاب موقع وه چې د الله نبي د احزاب شپې په دعاګانو شوګیرې کړې. څنګه چې حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه ولېږلم د احزاب موقع پسې د الله نبي په مانځه باندې ولاړ دی او دعاګانو کې مشغول دی. چې کله زراله موي د الله نبي په دې مانځه کې په ما باندې د خپل صادر راواچو چې ستا یخني به شوي د ګډر یخ حالت کې دا و. د الله نصرت ته وګوره. الله یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ريحا وجنودا لم تروها. الله د کافرانو کلمه مغلوبه وګرځوله، الله د ایمان والاو کلمه اوچته کړه. دا ټول زما خوږو وروڼو د الله د دعاګانو، الله نه د دعاګانو په وجه الله دا درانه آفتونه مصیبتونه او دا پریشانۍ د مؤمنانو د زړونو نه لرې کړي.